السلام علیکم خوږو کتونکو. او زه ویلکم کوم تاسو ته د فوټوشاپ په یو نوي کلاس کې. نو فرست اف اول خو به زه یو پکچر کولاو کوم. کنټرول او سره زما د نوې پکچر به کولاویږي یا نوې وینډو به ماته راځي. صحیح ده. آی هوپ چې تاسو ته به دا بیسیک کمانډز به ذهن ته راو. آی هوپ چې تاسو ته به دا بیسیک شارټ کټس یاد شوي اوسه پورې. دا یو ما کولاو کو دا یو پکچر دی او نن به موږ د دې ټول خبره کوو. دې ته موږ وایو لاسو ټول. صحیح ده. او لاسو ټول زموږ سره څه کار کوي؟ دا زموږ سره سلیکشن جوړوي. صحیح ده. لکه دا کوم زاړه ټول چې زموږ سره وو په دې کې موږ سره دا ریکټینګولر مارک ټول او دا الپټیکل دی که څه شی دی او الپټیکل مارک ټول. صحیح شو. دا دوه ټولز وو. نو دا خو موږ سره یو سپیسیفیک object سلیکټ کوي. صحیح ده. هو سپیسیفیک object په شکل کې موږ سره ډیزاین جوړوي. لکه یو موږ سره ریکټینګولر جوړوي بل موږ سره سرکل جوړوي. خو که چېرته موږ ډیفرنٹ کایند اف شیپ موږ راخلو نو هغه بیا موږ څنګه راخلو؟ هغې لپاره موږ سره ډیفرنٹ ټول دي. لکه زما سره اوس د لاسو ټول دی. نو لاسو ټول موږ څنګه استعمالو؟ زه به کم ځای چې زه سلیکټ کوم لکه فار اگزامپل د دې پکچر نه زه دا ځای سلیکټ کوم. صحیح ده. زه به دلته کې لیفټ کلیک کوم دا به هولډ کوم. دا به زما سره یو لاین ماته جوړوي. نو کم ځای پورې چې زه سلیکشن غواړم د هغه ځای پورې به زه دا راولم او بیا به زه دلته واپس دې ته اټیچ کړم. دا به زما سره دا یو سلیکشن جوړ شي. صحیح ده. د دې سره هم هغه چل کېږي څنګه چې موږ د نور سلیکشن ټول سره کوو. لکه دې سره دا آپشن چې دا ما سره نور ایډینګ کوي په دې کې. دا به ما سره سبټریکټینګ کوي د سلیکشن ایریا او ماینس کوي. بالکل هغه مارک ټول او الپټیکل ټول په شان دا آپشن د دې هم دغه کار کوي. صحیح ده. نو اوس به موږ په دې کې چې کوم دویم ټول دی هغې ته به راشو. هغه دی موږ سره پولیګونل لاسو ټول. دا ټول د دې لاسو ټول نه بیا دا ټول چې دی دا لږ ښه ټول دی. هغې وجه دا ده زه خو به اول دا زوم کوم زیډ به ووهم نو ما سره به زوم ټول ما سره به راشي او زه به بیا لیفټ کلیک کوم دا به ما سره زوم شي. که اوس زه غواړم چې د دې نه د دې ځای پورې او د دې ځای نه والا د دې ځای پورې دا زه سلیکټ کړم. صحیح شو. نو د پولیګونل لاسو ټول په مدد سره دا ډېر په اسانتیا سلیکټ کولی شم. هغه څنګه چې زه به دلته یو کلیک وواهم او بیا به چې زه لیفټ کلیک پرېږدم دا زموږ سره بیا دا سلیکشن ختموي نه. که لاسو ټول وي نو لاسو ټول چې دی هغه زما سره بیا سلیکشن ختم کړي. هغه چې دی زه لیفټ کلیک وواهم نو سلیکشن سټارټ شي او چې لیفټ کلیک ما کله پرېښودم زما سلیکشن هغسې پورې سلیکټ شي. لکه زه اوس تاسو ته دا به زه ډیلیټ وواهم دا ما سره ختم شي. نو زه اوس دا لاسو ټول راوالم. صحیح ده. او زه یم چې د دې نه دا ځای سلیکټ کوم. دلته ما لیفټ کلیک ووهلو زه دې خوا راغلم او بیا زه دلته کې دا ما پرېوختو نو دا خو د دونه ځای سلیکټ شو. زه خو وایم چې د دې ځای نه والا دې ځای پورې سلیکټ کوم او چې زه لیفټ کلیک پرېږدم نو دا ما سره دا سلیکشن جوړېږي. نو دا خو اوس ونه شوه که نه چې لکه زما کم ډیزایرډ سلیکشن چې دی زه نشم راوستی. د هغې لپاره موږ اوس پولیګونل لاسو ټول به چک کړو. نو ما دلته کې لیفټ کلیک کو او زه دې سره پورې راغلم او دلته به زه دې له دوباره یو کلیک ورکړم نو دې پورې به دا ځای سلیکټ شي. خو دا به هغه پورې سلیکشن نه جوړوي څو پورې چې دا ځای موږ دې ته دوباره اټیچ کړی نه وي. لکه زه چې دې دا خوا کوم دا ګورې دا صرف ما ته دا ټول دی. زه کله دا د سټارټینګ پوینټ ته راولم کوم ځای نه چې موږ دا سلیکشن سټارټ کړی دی هغې ته چې دا راولم دې سره یو سرکل شانتې جوړ شي. نو دا به مونږ دې سرکل ته اټیچ کوو هله به دا سلیکشن جوړېږي. څنګه لکه اوس دلته ما یو کلیک ورکړو دې پورې دا لاین جوړ شو. بل کلیک زه دلته کې ورکوم. صحیح ده. ځکه زه دا ځای سلیکټ کوم دا ما دلته کې ورکو یو کلیک یو مې دلته ورکو. اوس تاسو ګورئ دا ځای داسې زه دلته کې ډایرکټ راولم که نه نو دا سلیکشن بیا هم ما سره خرابېږي. نو دې لپاره به زه دلته واړه واړه کلیکس ورکوم او مخې ته به راځم. صحیح ده. د پین ټول په مدد سره بیا موږ ته ډېر په اسانتیا باندې کوو. هغه ډېر یو بهترین ټول دی د سلیکشن لپاره. فی الحال موږ دا ټول لږ سټډي کړو دا وګورو. لکه دونه ما سره پوره دی. اوس زه دې سایډ دا هم وکړم
صحیح ده او برابر شو. اوس دا ډول مسله سرکل جوړ شو. کله ما په دې کلیک کو تاسو ګورئ دا ما سره سلیکشن جوړ شو. کنټرول جې چې زه ووایم نو د دې سلیکشن او ما سره لیر جوړ شي. دا وګورئ دلته تاسو سره دا بل لیر جوړ شو زموږ سره. اوس دا زوم اوټ کوم پیټرن سکرین وایي او موو ټول به سلیکټ کوم او زه تاسو ته ښیم چې دا سلیکشن موږ څنګه راوستو. لکه دا زه اوس را دې خوا کوم ګورئ تاسو دا موږ یو سلیکشن راوستو. دا ما سره په دې لیر باندې په لیر د خیر موږ بیا سټډي کوو خو اوس دا موو دا سلیکشن ټول ما تاسو ته ښودم. دا به ډیلیټ کړو. پولیګونل لاسو ټول کې دا له پاسه کوم آپشنز دي دا هم هغه بیسیک آپشن دي کوم چې په سلیکشن ټول کې سټډي کړو. صحیح شو. او بیا په دې پسې کوم ټول راځي زموږ سره میګنیټک لاسو ټول. ګورئ زه به تاسو صرف د ټول یوز ښیم باقي هغه ستاسو د تھینکینګ او ستاسو د امیجینیشن باندې ډیپینډ ساتي چې تاسو ټول څنګه یوز کوئ. صحیح ده. ډیزاینینګ د ټول یوز هغه بیا ستاسو په مایند باندې ډیپینډ ده او د ټول یوز کول چې ټول څنګه یوز کول دي هغه به مونږ تاسو ته ښیو. داسې خو نشي کېدی چې زه اوس تاسو ته ټول یوز وښیم او بیا تاسو ته وایم چې دا ستا د ډیزاین آیډیا ده او په دې باندې ته ډیزاین جوړوې. نه، زه به تاسو د ټول یوز ښیم او بیا به هغه یوز هغه ټول یوز کولو باندې کوم ډیزاین جوړېږي هغه ستاسو په مایند باندې ډیپینډ ده. خیر ډیزاین له به وروسته راځو. اوس به موږ د میګنیټک لاسو ټول سټډي کړو. دا به وګورو چې دا موږ څه دپاره یوز کوو. زه به دا ټول سلیکټ کوم. دا بیا د ټول ښه ټول مطلب دی. صحیح شو. په دې سلیکشنز کې دا هم ډېر ښه ټول دی. لکه د هغې وجه ده خلک زیات تر دا نه استعمالوي. خلک دا په دې وجه نه استعمالوي که نه زه تاسو ته د سپیشلیټي وښیم. لکه دلته ما کلیک کړو صحیح ده او زه بیا مخې ته راځم نو دا خپل سلیکشن په خپله جوړوي. صحیح شو. دا وګورئ دا خپل سلیکشن په خپله جوړوي. خو زیات تیز به هم نه راځي ځکه چې دا بیا خپل هغه دا بیسیکلی موږ سره کوي څه چې د دوو کلرز په منځ کې ډیفرنس ته ګوري او هغه د هغې په مطابق باندې سلیکشن راکړي. لکه دا اوس دا ګورئ دا د پینک او د وایټ کلر په منځ کې د فرق کولو او د هغه هم سلیکشن راوستو. اوس مونږ وایو چې لکه دلته د لپاسه د آپشنز ته تاسو ګورئ دا دوه آپشنز په دې کې نوي دي ویت او کنټراسټ. کنټراسټ به هر حال تاسو مه څېړئ دا یو څه خاص هغه نه کوي. دا به وروسته بیا سټډي کوو چې کله موږ ډېر په ډیټیلز کې ځو. دا ویت به زه لږ تاسو ته وښیم. دا به لږ زه زوم کوم او د دې ویت چې کله زه سیوا کړم 30 ته ما ورسولم. اوس کنټراسټ چې ما دا ویت چې ما سیوا کړو نو اوس که زه دې نه دا لږ ډېر لرې هم راولم دا وګورئ دا خپل ځي ته په خپله راځي. دا خپل سلیکشن په خپله کوي. کنټراسټ موږ په دې کې په دې وجه استعمالوي. نو دا بیا د کلرز په منځ کې د پکچرز کوالټي پورې ډیپینډ کوي چې څونه ستاسو پکچر های ریزولوشن ولري هغه هغومره مطلب هغې لپاره هغومره کم کنټراسټ پکار دی. پکچر ډېر خراب وي لکه دا اوس ډېر زیات بلري پکچر دی نو دې لپاره دا ویت چې دی زیات پکار دی. آی هوپ تاسو ته به اندازه لګېدلې چې زه څه ویل غواړم.